وګورئ دا ممکنه ده چې مونږ یو د ویب سایټ ډیزاین جوړ کړو ځکه تر اوسه پورې مونږ کار کوي هغې نه بغیر کمزوري وګورئ تاسو سره مطلب دا دی چې دا اوس ممکنه ده چې تاسو یو ډیزاین د ویب سایټ جوړ کړئ صحیح ده انشاءالله چې اوس به پکې مشکل دی ځکه تاسو په بیسک کوډ باندې هم پوه شوي او په ډیزاین هم لږ ډېر پوه شوي نو راځو د HTML په واسطه د ډریم ویور په واسطه په HTML کې یو د ویب سایټ ډیزاین HTML ډیزاین اول ټایټل ورکو چې ویب سایټ لیاوټ ټیک شو بیا دلته راشي انسرټ او ټیبل څومره ټیبل غواړي یو رو صحیح ده او څو کالم څلور کالم یا درې کالم صحیح ده اوکې او نه دا سایز غټ کړئ د دې د سایز غټ کړئ هلته به خپله ډیفاین کوو صحیح ده د یو رو شوه د دوه رو شوه د درې رو صحیح ده د اخرنۍ رو زه د دغه لپاره جوړوم د فوټر دپاره ټول انتخاب کړئ او پرې کړئ خالي پاتې شو صحیح ده او زه دا ټیبل سنټر ته راوړم الاین سنټر موډیفای ته راځم د دې بیک ګراوند ته یو کلر ورکوم بیک ګراوند کلر فار ایگزامپل زه ورکوم داسې اپلای اوکې د ټیبل کلر خو به هم بدلي که نه ټیبل کې به منځ کې کلیک کړئ ټیبل له به ورکړئ ټول سلیکټ کړئ ټیبل له ورکړئ وایټ کلر وایټ صحیح شو د دې لږ دا سیل سپیسینګ کم کړئ په دې کلیک کړئ سیل سپیس څنګه کوي 2 صحیح ده یا بالکل 0 او سیل پیډینګ هم 2 او دا یې همدارنګه 1 صحیح ده دا نور هم دا ټیبل غټ کوي تاسو غټولی شئ صحیح شو نو دا لږ داسې غټ کړئ دا کومه ایریا شوه د مین کنټین ایریا شوه دا انتخاب کړئ دا یو خانه کړئ داسې شی شو دا موږ سره د هیډر ایریا شوه غټې کړئ د هیډر ایریا غټې کنټرول اس سره خپل فایل سیو کړئ په ای HTML کلاس لیاوټ صحیح ده ډاټ HTML نو په دې کلیک کړئ او پریویو اینڈ ایډیټ لیسټ بس شي کې راته وښایه ایډیټ براوز شي کې سی ډرایو کې پروګرام فایلز کې گوگل کروم صحیح ده گوگل کروم به تاسو پیدا کړئ کروم چې هر ځای کې در سره وي کېږي هر یو زه د یو لپاره ډیپ راغلم چې هر ځای کې در سره وي دا سلیکټ کوئ صحیح ده یعنې تاسو په اولني کلیک کوئ صحیح ده نو په انټرنیټ ایکسپلورر کې ډایرکټ اوپن کړئ ټیک شو دا یې دغه شو صحیح ده اول تاسو سره بینر راځي انسرټ ایمیج بینر به تاسو پیدا کړئ فار ایگزامپل ما سره سی ډرایو کې اوکې په ډي کې انیمیټډ بینرز صحیح ده زه دې کې فار ایگزامپل یو بینر راوړم دا بینر کنټرول سی او ای ته راځم HTML انډرسکور کلاس کې دلته پیسټ کوم کنټرول صحیح شو اوکې صحیح ده نو په دې چې کله تاسو کلیک کړئ د دې هایټ زیات کړئ صحیح ده نور هم زیات کړئ داسې چې دلته او دلته لیول برابر شي صحیح ده بیا د دې ویټ تاسو زیات کړئ دې سره لیول برابر کنټرول اس او بیا د نه بعد راشي خپل پیج ریفریش کړئ ٹھیک شو بیا تاسو څه وکړئ د دې دا بارډر ماډل 0 کړئ صحیح ده په دې کلیک سیل دا هم 0 کړئ او بارډر هم 0 کړئ کنټرول اس صحیح شو
په دې کلیک کې دلته کلیک کوئ په ټاپ باندې بر اثر کې زه غواړم چې غواړم سایډ بار تاسو هر شی لیکئ زه لیکم لیټسټ نیوز صحیح ده لیټسټ نیوز لږ انډنټ ورکوم لږ مخکې دی راشي که نه فارمټ انډنټ راوالي صحیح ده بیا لاندې انټر بټن پریس کړئ دې کې خط راوړئ خط پکې دلته راوړئ صحیح ده دا یاره دا خط دی داسې په چوکاټ برابر راشي نو دلته په جسټیفای باندې کلیک اکثر دا جسټیفای تاسو سره نه دلته په سی اس اس کلیک کوئ بیا په جسټیفای نه 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 سلیکټ دې شي ضرورت نشته پیراګراف جسټیفای کی صحیح ده ټول په لیول برابر راځي دا لکه د ورډ سیستم نه نه تاسو ټاپ واره بر سر کې راځي ورته ورکو چې مین کنټینټس ایریا صحیح ده انټروډکشن لکه خلک لیکي کړه انټروډکشن ټو دی کمپنی چا کمپنی چا ویب سایټ صحیح ده ویب کې دې معلومات لیکي کنټرول اس صحیح ده چې معلومات پکې ولیکي لکه دا فارمټ کې انډنټ ورکړي لکه داسې دا صحیح ده دې د فارمټ کې انډنټ صحیح ده دې باندې کلیک کړئ دې ته هیډینګ 3 ورکړئ هر یو چې ورکوي تاسو صحیح ده دې هم کلیک کړئ دې ته ورکړئ هیډینګ 3 صحیح ده کنټرول اس او بیا راشئ خپل پیج ریفریش صحیح شو دې دلته لیول دې سره برابر ریفریش صحیح شو بیا یو کس وی چې را داسې نشي کېدای چې دلته یو بل داسې رو راشي صحیح ده چې په دې کې مطلب بیا موږ دا ګوري جسټیفای شوی دی ښه خبره ګوري هسې هلته ښودو نه خو جسټیفای دلته یو روز غواړم چې راشي چې کې نیویګیشن بار راشي صحیح ده نو همدې بارنۍ رو کې ودرېږئ ګوره اوس په عکس باندې تاسو ودرېږئ په دې ایرو کې رایټ بټن باندې کلیک کړئ انزرټ ته راشئ ټیبل ابجیکټ واره انزرټ رو بیلو واره انزرټ رو بیلو رو راغله خو ډېره غټه ده تاسو به دا داسې وړه کړئ صحیح ده په دې کې کلیک کړئ یو ډیزاین ورکړئ بي جي کلر فار ایگزامپل ٹھیک شو کنټرول اس بیا راشئ ریفریش ٹھیک شو زه دلته فوټر ته مې یو کلر ورکړم نو لاندې راکوشئ فوټر ته خط وکړم خط نه دلته کلیک کوم بي جي باندې کلیک کنټرول اس او بیا ریفریش صحیح شو یاره یو کس وایي چې داسې نشي کېدای دا سایټونه دا سایټ هم کلر والي دا سایټ دې له به ښه په دې کې کلیک کړئ کلر ورکړئ په دې کلیک کړئ دې له هم دا ورکوئ که نه بس دلته کلیک کړئ یو کلیک په دې وکړئ صحیح شو دلته نیویګیشن بار جوړ کړئ څنګه نیویګیشن بار دلته کلیک کړئ او پی والے پی ټیګ کې راوړئ صحیح ده ځکه پی د لارې د دې ته سپورټ bloggy kana yo portally bloggy website nama website related na aur taasu edit kogu da rashi or refresh da gur raega to ye chila indent work amana bas da gora p ki or to ka style is equal to quotation mark
turn quotation control is of refresh ګورې لږ مخکې راغی لږ نور هم تاسو ورکوئ نو تاسو دا بدل کړئ په او تاسو په ډیزاین کلیک کړئ دلته بیا یو ته لینک ورکړئ صحیح ده لینک ورکوم څه شی layout dot html ٹھیک ده همدا کاپی کوي بیا خو به تاسو پیجونه ورته جوړ کړي که نه خو زه صرف اوس دا کومه چې اوس زه تاسو ته ښیم صحیح نه ښکاري که نه موډیفای ته به راشي پیج پراپرټي لینکس ته به راشي لینک ته به کلر ورکړي وایټ اپلای او دا به څنګه کوي نو نیور انډرلاین اپلای سیو نه شو پوه شوې په دې مشکل ونیشه نو په دې نوم څنګه بدلېږي کوم یو تصویر کې مثلا دا نو دا خو د فلش کار دی نو دا خو تاسو خپله جوړوئ دا خو بیا پروګرامونه دي داسې انیمیټډ بینرو کې نه کېږي او کوم داسې یي که نه او دا خو د دغه نه کېږي که نه پروګرامونه دي اوس دا د فلش په واسطه جوړ شوی پوه شوې په دې نو بس په دې به کار وکړئ